Hello guys, welcome back to Saif Online Academy. په خیر راغلی زموږ چینل ته سیف آنلاین اکیډمي ته. لکه څنګه چې موږ مخکې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي د نوټ پیډ په اړه باندې او د پیډ په اړه باندې، په هغه کې زموږ مکمل کورس پروت ده او تاسو کولی شئ چې هغه په اسانۍ باندې کمپلیټ کورس د نوټ پیډ او هم ورسره د فینټ هغه وګورئ. نو د دې نه پس موږ چې یو بل ډېر مهم کورس لرو او مکمل به موږ نن په دې ویډیو کې تاسو سره شریکو، هغه ورډ پیډ ده. تاسو لیدلی سئ دا د ورډ پیډ انټرفیس ده، په دې اړه باندې به موږ اوس خبرې کوو. اول راځو موږ خبره کوو چې څنګه کولی شو موږ نوټ پیډ او ورډ پیډ اوپن کړو. ورډ پیډ اوپن کولو طریقه کار راته ښیم. که هغه تاسو سره هر قسم وینډوز اوسي، که وینډوز 7 وي، وینډوز 8 وي او یا 10 وي، راځئ به دلته سرچ بار موجود وي، لکه په سټارټ منیو چې موږ لرو. همدارنګه په وینډوز 8 کې هم دا موږ سره شته ده. په وینډوز 10 کې چې دلته خپله یو دانه ایډرس بار درکوي، تاسو کولی شئ د هغه څخه یې سرچ کړئ. نو اوس موږ دلته راځو په وینډوز 10 کې 8 کې موږ څنګه کولی شو چې ورډ پیډ اوپن کړو. رابه شي دلته به کلیک وکړئ، دا سرچ آپشن به داسې نه به تاسو دلته ولیکئ چې ورډ پیډ. کله چې تاسو ورډ پیډ ولیکئ اتوماتیکلی تاسو دلته څنګه راځي ورډ پیډ راځي. په دې رایټ کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې دا ځان سره په سټارټ منیو باندې فین کړئ یا ټاسک بار باندې فین کړئ او دې ځینې هم کولی شئ دا اوپن کړئ او ډایرکټ دې باندې کلیک کړئ، دا ځان سره څنګه کولی شئ اوپن کولی شئ. اوس زه کلیک کوم، وګورئ موږ سره ورډ پیډ څنګه کېږي اوپن کېږي. بل طریقه کار دا ده چې زه ډېر زیات تاسو کاروئ پر مثال غواړئ چې تاسو سره همیشه د پردیس کې وګورم چې کوم مهم پروګرامونه دي او چې ډېر زیات کاروم، هغه ما ځان سره دلته په کویک لانچ کې فین کړي دي. اوس ټاسک بار باندې تاسو دا هم کولی شئ چې ځان سره دلته فین کړئ، راشئ دلته کلیک پې وکړئ او سرچ وکړئ ورډ پیډ. ورډ پیډ مو چې کله سرچ کړو رایټ کلیک کوم، هلته ورته وایم فین ټو ټاسک بار. اوس تاسو وګورئ، راشئ دلته ټاسک بار ته مو دلته ما سره وګورئ په لاست کې اخره کې د دې خواته وګورئ، داسې کې موږ سره دا راغلی ده ورډ پیډ. اوس کولی شئ داسې نیدرلینډ همیشه دپاره اوپن کوه، راځه داسې کې کلیک کوه، ورډ پیډ به تا سره څنګه کېږي اوپن کېږي به. او غواړم دې نه ختم کوم، دا زه یو کور ما سره پټه مکمل ډکه شوله، دا کوم ټاسک بار چې دا مکمل فل شوله، زه غواړم چې دا ونه ختم کړم، دا زه نه کاروم نور. نو را به شم رایټ کلیک پې وکړم او ورته ووایم چې انفین دس پروګرام فرام ټاسک بار، دې باندې کلیک کوم. ټاسک بار نه څنګه کېږي دا ورکېږي. دا ول د ورډ پیډ راوړل ټاسک بار ته او دی سرچ کول طریقه والا. بل چې اکثره زه شاګردانو ته وایم او تاسو ته یو مشوره درکول غواړم، هر یو شی اوپن کولو طریقه تاسو له رن کمانډ نه زده کړئ. ډېر زیاته پروفیشنل تاسو معلومیږي او ډېر مزه کوي. رن کمانډ نورو ویډیوګانو کې ما مکمل درشي کړی ده شته او طریقه یې بیا هم داسې ده چې تاسو به وینډوز کوم بټن چې دغه څلور وینډوګانې کړکۍ چې دي هغه ساین د کیبورډ کې هغه به کلیک کوئ او آر بټن به کلیک کوئ، تاسو رن کمانډ ګوره دلته اوپن کېږي. داسې کې هر یو پروګرام ځان ته خپل سپیشل کیز لري، خپل نوم لري. دې لارې نه تاسو بیا کولی شئ په اسانۍ سره یو پروګرام اوپن کړئ. لکه زه ورډ پیډ اوپن کوم، زه به دلته لیکم ورډ پیډ. ومې سپیلنګ کې به ډېر زیات دقیق اوسئ، سپیلنګ باید غلطي ونه لري او وړو سمال یا کیپیټل لیټر دا فرق نه کوي. اوکې ده، اوکې کلیک کوئ خوښه سته او که انټر بټن کلیک کوئ، دې کې هېڅ مشکل نشته ده. تاسو کولی شئ د دواړو لارو نه دا څنګه کوئ اوپن کوئ. بیا راځم طریقه درته ښیم، وینډوز آر کلیک کوم او داسې کې لیکم چې ورډ پیډ. ما درته وویل چې وړوکي او غټ حروف فرق نه کوي، خو سپیلنګ مشکل لري، سپیلنګ باید تاسو صحیح ولیکئ. نو دا طریقه کار و دی چې ما وکولی شو چې زه څه وکړم نوټ پیډ اوپن کړم. دا د ورډ پیډ د اوپن کولو طریقه وه. ورډ پیډ خو مې اوپن کړلو. اوس فلحال ورډ پیډ موږ څه دپاره کاروو؟ ورډ پیډ کوم پروګرام د کومه کېږي؟ دا خپله د مایکروسافټ د کمپنۍ پروګرام ده. هر کله چې ته په کمپیوټر کې وینډوز وکړې، هغه که ته هره وینډوز وکړې نو دې سره به ضرور خپله په وینډوز کې الریډي به پکې موجود وي، یو به پکې ورډ پیډ موجود وي، بل به پکې نوټ پیډ موجود وي. او نن خو موږ چې دا څه وایو ورډ پیډ وایو چې دا به پکې ضرور څنګه وي شامل وي. دا یو څو پروګرامونه، دا پروګرامونه پکې موجود وي. راځو ورډ پیډ موږ څه دپاره کاروو؟ ورډ پیډ او د نوټ پیډ ترمنځ فرق دا ده چې په نوټ پیډ کې موږ کله لیکل کول، هغه لیکل به موږ ساده سمپل رایټینګ موږ پکې کولی شولو. په څه کې؟ په نوټ پیډ کې. په نوټ پیډ کې به چې کوم موږ لیکل کول هغه به زموږ څنګه و ډېر زیات سمپل به ول. هغه کې موږ هېڅ ډیزاین رنګ روغن نه شوی ورکولی لیکلو ته. سمپل لیکل مو پکې کول، صرف هغه ته هر څه لیکل او بیا مو دغه نه پس پکې نور اجرات کول. اوس راځو ورډ پیډ ته. په ورډ پیډ کې ته کولی شئ د ورډ پیډ نه که چیرې تا سره افیس نه یې انسټایل، اب مایکروسافټ افیس چې کوم کې موږ ډېر زیات مشهور څلور پروګرامونه وایي، ورډ، ایکسل،
پاور پوینټ او ایکسس ان شاء الله پر راتلونکو ویډیوګانو کې به زموږ اول هدف چې وي شروع به کوو هغه به د ورډ نه کوو بیا به پسې ایکسل وایو خو تفصیلا په ساده الفاظو کې چې چا بالکل کمپیوټر لیدلی هم نه وي او هغه غواړي چې لومړي ځل لپاره ورډ یاد کړي یا نور داسې پروګرامونه یاد کړي زموږ سلسله ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به ډېر زیات ویډیوګانې درته راوړم مکمل کورسز به درته راوړم یو دوه نه ان ما وعده کړې چې تر پروګرامینګ لیوله پورې چې کوم کورسونه دي ویب ډیزاینینګ مکمل به تاسو ته ویب سایټ جوړوم ورپسې په پروګرامینګ لینګویج کې سی پلس پلس جاوا سکرپټ شو ویب ډیزاینینګ کې خو هماغه ایچ ټي ایم ایل سی اس اس دي او دا شیزونه باندې به زه درته ډېر مزیدارې تفصیلا ساده ویډیوګانې جوړوم بلحال موږ ورډ وایو ورډ کې چې موږ کله لیکل کولی شو ته کلرفل لیکل به دې کې کولی شي زبردست ډیزاین پکې جوړولی شي دې کې ته کولی شي چې یو اپلیکیشن ولیکې چا دپاره ټیک ده اپلیکیشن پکې لیکې ایگزام پیپر پکې جوړی ټیک ده خو دې ته څه کولی شي طریقه ما تاسو ته ویلی چې دې پایده داره دې ته رنګ ورکولی شي مختلف قسمه ډیزاین پکې ورکولی شي مختلف قسمه شپس پکې ته جوړولی شي نور داسې طریقه کار دي چې زه تاسو ته انشاءالله سټپ بای سټپ به وایم او ټولو باندې موږ اوس خبره کوو دا د دې استعمال او هغه چې څه شیزونه کې موږ دغه استعمالولی شو لیکن پکې کولی شو اوس راځو عملي دغه چې اوس تاسو فلحال ګورئ مخامخ کوم سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا د ورډ پیډ انټرفیس ده هر څه چې تاسو کله پروګرام اوپن کول او مخامخ د شی راتلل په شی باندې هغه ته انټرفیس وایي تر ټولو اول تاسو په انټرفیس باندې ځان پوه کوئ انټرفیس ډېر زیات مهم ده بره پټه تاسو وګورئ دا ما سره چې دا غټه فټه دا ځکه دا ټایټل بار وایي ټایټل بار مطلب عنوان والا کوم پټه دي کې عنوان ده دا فایل ما نه سیو کړل دی کې ډاکومنٹ ورډ پیډ دا فایل چې د ډاکومنٹ ده او په څه په نوم باندې سیو شوی ده دا پروګرام نوم چې هغه ورډ پیډ ده که زه چیرې دا دلته سیو کړم ټیک ده راځم فایل مینو ته دا ځان سره سیو کوم دا فایل که چیرته ما په یو نوم باندې سیو کړ صحیح شو زه پر مثال دا سیو کوم مای فرست نوټ پیډ فایل باندې مای فرست ډاکومنٹ باندې زه دا سیو کوم دا فایل زه دلته ځان سره سیو کوم په ټاسک بار په ډیسکټاپ باندې او زه دا بیا تاسو سره اوپن کوم وګورئ ورته دا ما په ورډ پیډ فایل مې په هغه کې اوپن کړلو په د هغه لارې نه ما اوپن کړ د ورډ لارې نه ته کولی شي یو سهولت دا هم ده چې کوم فایل ته په ورډ پیډ کې اوپن جوړ کړي هغه ته د ورډ لارې نه اوپن کوي نو اوپن کېږي اوپن ویت ته به زه راشم او دا به زه له څه سره اوپن کړم نور اپشن دي چې تاسو دلته وګورئ راځم له څه سره زه اوپن کوم له ورډ پیډ سره زه اوپن کوم دلته به تاسو ورډ پیډ پیدا کوئ ورډ پیډ دا د ورډ پیډ کلیک پې کوم وګوره ما سره ورډ پیډ څنګه شو اوپن شو دا فایل اوس ما دې ته ما یو نوم ورکړه چې نوم چې نه مای فرست ډاکومنٹ په نوم باندې نوم لږ غلط راغی سپیلینګ په هغه سپیس پکې فاتې نه شولو نو خیر څه فرق نه کوي دا شول اوس وګوره مای فرست ډاکومنٹ په نوم باندې دا راغی راځو او ویډیو وړه جوړو چې ډېر زیاته اوږده نه شي نو بیا به تاسو باندې ډېر زیات بوج کېږي او بیا کتل لږ سختېږي نو راځم خپل درس عملاً شروع کوم دا ټایټل بار ده او دا چې دا کویک اکسس ټول بار دي ته وایي کویک اکسس ټول بار کوم چې ګوره دغه د پروګرام ساين یا نښه ده دا چې د سیو اپشن ده دا انډو ده او دا ریډو ده په دې باره باندې زه تاسو ته خبرې کوم که ته غواړې دې کې نور شیزونه راولې ځان دپاره پر مثال نیو اپشن راوستل غواړې دا هم راوستلی سي اوس پر مثال ما دلته لیکل وکړل دلته ما لیکل وکړل چې ویلکم ټو سایف آنلاین اکیډمي دا لیکل خو ما دلته وکړل ټیک ده دا لیکل ما دلته وکړل دا پیج پر مثال ما سره پوره شو او زه غواړم چې بل پیج واخلم زه بیا راځم فایل مینیو ته دلته به نیو ګورم دغه نه پاس په ما سره دا فایل اوپن کیږي کنه خو ته کولی شي لاندې دلته راشه دې باندې کلیک وکړه نیو تاسو سره اوس ګوره نوی فایل ته اخیستلی سیو کوئ نه سیو کوئ که دا باکس ته کینسل کوئ اوس موږ نه سیو کوو وروسته سیو کولو باندې هم درته خبرې مکمل کوم انډو مطلب دا ریډو مطلب څه کار کوي دا شی ما ولیکلو دا منه غلطي کې ډیلیټ شو اوس زه غواړم چې دا بیرته راوړم انډو یې کړم ته په دې باندې کلیک وکړه اټومیټیکلی ته راوړلی شي دې دپاره موږ یو شارټ کټ هم لرو چې هغه څه ده کنټرول زیډ ده او دا ریډو ته ورکېږي بیرته ورکه هماغه اکشن دی چې کوم کړی هغه راوکړه بیرته یې وکړه او ورکه انډو ریډو مطلب بیرته هغه کار ما چې کوم کړی هغه بیرته دوباره وکړه دې شارټ کټ کنټرول زیډ ده د انډو او د ریډو شارټ کټ چې د هغه کنټرول وای ده کنټرول وای تاسو ته دا شارټ کټ ما په هغه کې ویلی ده په نوټ پیډ کې ما مکمل چې څومره شارټ کټ وي
ان شاء الله چې کوم شارټ کټ کې تاسو نور فیډ ویډیو کتلې وي کې ډېر زیات شارټ کټ دي تاسو ته بیا په ورډ پیډ کې به هیڅ مشکل هم درته نه وي ځکه شارټ کټ هلته ما الریډي ټولې ویلې دي. ها دا شو کویک اکسس ټول بار دا ټایټل بار سو دا کنټرول یا کیپشن کیز دي ته ویل کیږي. ها دا کنټرول دي کنټرول کیز دا اوس ګوره دی باندې کولای شي مینیمایز کې خپل پروګرام دی سو کې ورسره دا مینیمایز کې کلیک پی وکړه ازر دم د وخت د فارغ تو غواړي د کې کار کوس بل پروګرام کې کار کول غواړي نو دا به څنګه سي دا مینیمایز شولو بیرته را سم میکسیمایز کا دا وینډوز دی باندې ستا وینډوز وړو کې کیږي او کو فل سکرین ته اړه ورته وړو کې کوي او کو فل سکرین ته اړه او دا خو ما کلوز اپشن ده په دې باندې کولای شي چې خپل پروګرام څنګه کې کلوز کې د کلوز لپاره موږ یو شارټ کټ لرو همیشه د فارغ تاسو کوم پروګرام اوپن وي او بیا بندول غواړئ الټ F4 کلیک کوئ دا پروګرام څنګه کېږي پروګرام در سره بنديږي دی په واسطه باندې چې ټول پروګرامونه تا بند کړل دیغه نه پس ته کولای شي چې الټ F4 سره کمپیوټر هم شټ ډاون کې بل د مینیمایز د فارغ ته غواړي پروګرام مینیمایز کې تاسو ته زه یو شارټ کټ کې خایم چې هغه وینډوز کې پلس ام دا تاسو کلیک کوئ دی په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې هر څومره پروګرامونه سره په سکرین باندې پراته وي هغه تاسو په اسانۍ باندې مینیمایز کړئ څه کې مینیمایز کړئ فرض مثال زه راځم وینډوز کې او ام پریس کوم ګوره دا ما سره څنګه شو مینیمایز شولو ومنې دلو اتوماتیکلی څنګه کېږي مینیمایز کېږي بیرته کلیک وکړه تاسو سره به څنګه شي میکسیمایز به شي په دې به مو انشاءالله سره خلاص شوی وي د دې نه پس موږ بیا راځو دې خواته دا منیوګانې دي وګوره په نوټ پیډ کې موږ منیوګانې لرلې ویو فانټ منیو هوم منیو فایل منیو دا شان دي کې موږ دا منیوز لرو درې منیوګانې دي دا ډېر اسانه ساده منیوګانې دي یو چې دا هوم ده بل ویو ده او بل را سره فایل منیو ده نو راځو او فایل منیو ده بل موږ سره هوم منیو ده او بیا چې موږ سره ویو منیو ده تر ټولو اول به زه تاسو ته هوم منیو وایم کوم منیو درته وایم هوم منیو درته وایم هوم منیو کې اول موږ فانټ وایو دا ګوره فانټ اپشن چې کوم دي دا شیزونه کې موږ کار ده فانټ به کار مکمل خط سره ستا چې کوم خط ده یو شی اپشن په ځمانه به ځان فوي کې د استاد کار دا چې تاسو سو کې د مایانو نیولو چل دروخه استاد ته مایان نه نیسي هغه به ته په خپل مایان نیسي اوس زه دا طریقه کار به خایم ته دا رقم ته کولای سي په دې اپشن باندې دا کار وکي او نور دغه کار استفاده هغه به ته خپل ضرورت مطابق تر سره کوي اول راځم زه سلیکشن ډیر زیات مهم ده که سلیکشن تاسو نه کړای کتل ته ظرف ریم غوتی وای ډیزاین نه چینج کې ستا په خط کې ګورې تغیرات نه راځي کما سلیکشن نه ده کړای زه په سلیکشن وکم سلیکشن به کوم زو کم د سایف انلاین اکیډمي ویلکم ټو سایف انلاین اکیډمي مو وکړو څه شو اوس راځم د ډیزاین ز چینج کوم راشه چینج کوم د ډیزاین د څه کیو دا د خط ډیزاین نه دي تاسو سره بیل قسم ډیزاین نه موږ لرو د خط لپاره چې کوم ډیزاین ستا خوښیږي ځینې خلک ساده ډیزاین نه خوښوي ځینې خلک چې د ګلدار ډیزاین نه خوښوي نو چې هر چا خپل طبیعت دغه رقم ډیزاین خوښوي زما ساده ډیزاین خوښیږي زه د ساده ډیزاین باندې کلیک کوم او دې لرو دا یو ډیزاین څنګه کړلو ورته بدل کو دی اپشن کار دا ته بس کولای شي د په واسطه باندې ته خپل خط ته ډیزاین ورکولای شي خلاص په خبره ته لیکلیم دی ګوره فانټ فیملی دا چینج د فانټ فیملی ته کولای شي د فانټ ډیزاین په څنګه کې بدل کی خپل دا اپشن چې بل تاسو کومې دی په واسطه باندې خپل خط غټولای وړوکی کولای شي کوښنه کولای شي او غټولای شي ګوره چې څومره غټوي اخیری موږ سره څومره ده دوا یو پر راغی کموي کم کا هغه تاسو څومره ضرورت وي خو کله چې د رسمي کوم خط چې د فاتیر یو ځبل ځکه اوس کې هغه یو لس دولس فونټ سایز د اکثر خلک یوز کوي خو ما خو زیات پکار ده کنه زینوان ور کوم یو غټ ها زما څومره پکار سلیری شپریم پکار ده کښ په وسوره کم غټي ادي کولای شو دی په واسطه موږ سوکو خپل سایز د فونټ غټ او هغه کو ور فونټ سایز لیکل چینج د فونټ سایز دی په واسطه باندې ملته بتتلی تا بورد خپل سایز انتخابول دی په واسطه باندې سټپ بای سټپ ته کولای شي چې سوکي خط سټایل ډیزاین هغه فونټ دی په خط په وړو کې او په غټه کې اوس ګوره زه راځم دی باندې کلیک کوم دی باندې کوښ نه کیږي ویني کوښ نه اې دا که غټوي دا غټ ای باندې مثلا کوي کلیک کوه هغه برورو غټي کوښ نه کوي خط دی باندې ګوره کوښ نه کیږي غټوي په دې کلیک کوه ستا خط لیکل به څنګه شي دا به غټ شي نو غواړم چې په دې اپشن باندې پوه شئ
دې نه پس موږ سره بل اپشن چې دا هغه بولډ ده. بولډ مطلب دا ده چې زما کوم دا لیکل مې کړي دي دا ماته څنګه کا ډبل راوله څنګه راوله ډبل راوله دا لیکل ګوره دا ګوره نری نری دي دا که زه چېرته کلیک کوم دا لیکل به زما له ډبل راشي که چا سترګو نظر کار نه کوي نو هغه اکثره خط څنګه لیکي بولډ لیکي یا وین وي هغه موږ بیا په بولډ لیکو. د بورډ لپاره به ته شارټ کټ هم یاد کړې که نه د بورډ لپاره موږ څه کوو یو شارټ کټ لرو لنډه لاره ته بل د کلیک کوي بیا راځي بورډ باندې کلیک کوي هغه نه بس تا لیکل غټېږي نه لنډ ته اوس کمپیوټر دی ویلی ویډیو دی وکتله درس دی ویلی نو ته به څه وکړې د لنډ شارټ کټ لاره به ورته یاده کړې چې کنټرول بټن پلس بي به کلیک کوي او ستا فنټ به څنګه کېږي دا به بولډ کېږي نه پوهېږم پښتو کې څه راته لیکم ډبل ای که څنګه نو دغه شانتې کېږي ټیک شو. غواړم چې دا خط اوس بیرته نری کړم نو دا سلیکټ کړه او دا څه کړه نری کړه عنوان خو ما ورکړم ډبل خو مزه کوي دا موږ څنګه کوو دا رقم بیرته نری کوو. بیا راځم دغه نه پس که تاسو لیکلي وي اکثره انګلیش خلک چې د انګلیش خط لږ کوږ لیکي ته هم کولی شې دلته په کمپیوټر کې هم دا خط څنګه کوږ ولیکي ګوره ته څنګه کوم ګوره څه ایټالیک دي ته وایي چې کله خط څنګه کوې کوي عنوان دې همداسې وي دا لاندې خط دې خیر کوږ راشي چې لږ ډیزایندار راشي بولډ دې هم راشي. ته وایي چې د ایټالیک لپاره موږ شارټ کټ نه لرو ایټالیک لپاره موږ شارټ کټ لرو هغه چې د کنټرول پلس آی دا کنټرول پلس آی باندې خپل فنټ څنګه کولی شي دا ایټالیک کولی شي ایټالیک وی کولی شي. اوس ګوره دا سلیکټ کوم ورته وایم چې ایټالیک نه وي بس کنټرول آی ووتلو ایټالیک یې کنټرول آی کلیک کوه دا به څنګه شي دا ایټالیک به شي. اوس ما ته وایي چې دغه عنوان خو زه غواړم د عنوان ته لاندې یو خط راولم د عنوان د لاندې څنګه راشي یو دانه خط راشي دا به څه وکړې دا وګوره یو لاندې چې کوم نه خط د باندې کلیک وکړه د لاندې باندې څنګه شي یو خط راشي څومره مزیدار ښایسته معلومیږي د خپل خط لاندې چې ته کله خط راوستل غواړې په دې به کلیک وکړې سلیکشن به واخلي هغومره اندازه باندې به خط راسي ورکول یې غواړم دا بیرته سلیکټ کړه او دا څنګه ختم کړه. زه به وایي چې دې دپاره خو راته یو شارټ کټ وښایي دې دپاره هم شارټ کټ کنټرول پلس یو دې په واسطه باندې څنګه کېږي فنټ لاندې څنګه راځي یو انډرلاین مطلب راځي چې خط لاندې یو ده نه خط راځي زه کلیک کوم دا ټولو ته ورکوم یو انډرلاین ورکوم سلیکټ مې کړو کلیک وکړه وګوره ټولو نه انډرلاین راوړه بیرته ایسته کړه شارټ کټ یې دا ده چې کنټرول یو وګوره اټومیټیکلی خط لاندې به خط راسي. ځینې به وایي چې ما په کار د نیمایي ته یې ورکړم او خواته یې نه ورکوم صرف دغه سیف آنلاین اکیډمي ته ورکوم نور ته یې نه ورکوم خط نو دومره ځای سلیکټ کړه بیا هلته راشه کلیک وکړه بس دومره ته به راشي نور ته به نه ورکول ما تاسو ته ویلی چې څومره سلیکشن تاسو کړی وي هغومره ته به انډرلاین ورکول کېږي او نور ته به انډرلاین نه ورکول کېږي نو سلیکشن ډېر زیات مهم ده. اوس به ځینې وایي تاسو لیدلي وي په ځینو شیزونو کې چې دا ځایونو کې په یو خط له پاسه خط راکش کاږل شوی وي خط لیکلی وي یا هغه غلط شوی وي یا بل څه شوي وي او د هغه د پاسه یو خط راغلی وي که ته چېرته غواړې د دې خط د پاسه فرض مثال ما یې نوم چینج کړلو سیف آنلاین اکیډمي نه ولاړم بل یو نوم ته مې چینج کړو بل نوم ته مې چینج کړو اوس لاندې بل نوم لیکم او دا خط باندې څه کوم تر دې پورې زه دلته خط راکش کاږم چې بس دا ختم شو نور دا چینل ما بل چینل ده دغه ته راځئ ویډیوګانې په هغه کې پرتې دي نو اوس ګوره دا څنګه شولو ما سره ختم شولو هم لیدلو لاندې خط مې ترې ختم کړلو له پاسه واپس نه کړلو یو خط له پاسه کاش راغلو چې تاسو له پاسه خط راوستل غواړئ سلیکشن واخله دا اپشن دا غاټې ګوره لیکلي ډیزاین ښه معلومیږي چې خط له پاسه خط دې ته ګوره معلومیږي لاندې خط ونه کش کاږي. ډېر یو مهمه موضوع بله خبره چې اکثره موږ ضرورت هم ورته لرو او ډېر زیات مهم هم ده ولکان پکې مشکلات هم لري هغه چې دا زموږ سره اوس وایم هغه دا اپشن ده یو چې دا سبسکرپټ ده او بل موږ سره سوپر سکرپټ ده سبسکرپټ او سوپر سکرپټ سوپر سکرپټ څه کار کوي زه غواړم H2O ولیکم H2O مطلب اوبه دي چې کیمیا کې موږ ورته څه وایو اوبه په خپله ژبه کې ورته اوبه وایو په کیمیا کې ورته H2O وایي که دا زه لیکل غواړم ګوره دې شانتې راسي زه غواړم چې دا او چې دا څنګه شي دا ټو چې دا وړوکی راسي دا څنګه راشي کوچنی راسي او دا نور د لیکل دی غټ راسي د دې لپاره به داسې کار وکړي H به ولیکئ په غټو کې بېرته ولیکم H غټو کې H چې کله لیکي او تاسو به کیپس لاک کوئ یا به شفټ نیسئ H به کلیک کوئ H مې کلیک کړلو زه اوس ته کوم په دې اپشن باندې به اوس کلیک وکړئ سوپر سکرپټ غواړئ که نه ګوره د X د لاندې وګوره دې ځای کې ښایسته معلومیږي ته وګوره معلومیږي ټو راغلی ده زه اوس لیکم چې 2 ولیدلو اوس خو که بیا یې لیکم نور لیکل بیا هغه هم وړ راځي ځکه هلته ما سره تیار هغه اپشن باندې کلیک شوی سلیکشن ته به دا سلیکشن ختم کړي دا سلیکشن دی چې ختم کړلو اوس او ولیکه غټو کې او ولیکه H2O مې څنګه شولو او مې لیکلو کاربن ډای اکساید لیکي راشه په همدې طریقې سره کاربن ډای اکساید هم لیکل کېږي
دوه باید لاندې راسي صحیح ده که نه نو دې دپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې سی به ولیکئ غټو کې او به ولیکئ غټو کې اوس دا سبسکرپټ واخله او څه وکړه دلته راشه ټو ولیکه بیا دا آپشن ختم کړه بله خبره موږ د سوپر سکرپټ کوو سوپر مطلب توان پاور چې کوم ورته وایي موږ لیکو نه x پاور 2 y پاور 2 z پاور 2 3 لیکو پاور 4 لیکو دا شیزونه موږ ټول لیکو یا موږ لیکو چې فرض مثال 15 په توان 2 دا اوس نه راځي زه وایم چې دلته راشي بره دې ځای کې دا لیکل راشي دا اوس نه راځي که نه ته چې کله غواړې چې دا رقم ته لیکل وکړې x پاور 2 زه فرض مثال لیکم نو ته به راشي وبه لیکې چې x او که زه چې لیکم دا نه کوي کار نو د دې لیکلو لپاره زموږ سره طریقه دا ده چې وبه لیکې x دا آپشن باندې به کلیک وکړې او بیا به ولیکې 2 ولې لیکلو x پاور 2 زه غواړم چې 5 پاور 2 5 ولیکه دا آپشن تیار فعاله ده لیکل کوم ګوره هماغه شانتې راځي دا آپشن ختم کا اول 5 ولیکه لاندې بیا څه وکړه بره ورته په توان کې 2 ولیکه که نور لیکل هم کوې دا شان دی به دا لیکل ټول پسې راځي وینې دا به هغه وخت ختمیږي چې ته کله دې ځای نه دا آپشن اخواته کې او ته بیا لیکل کوې نو خدای دې وکړي چې دې دواړو باندې پوه شوي ساده ده یو د سوپر سکرپټ بل ته سبسکرپټ ویل کېږي دا سبسکرپټ ده او دا چې دا سوپر سکرپټ ده توان څنګه لیکو او نور ضریب مریب چې ته ګره لیکې هغه ته په څه طریقې سره لیکلی سي پاکستانیان ورته کوپیشنټ وایي موږ ورته ضریب وایو دا شولو دا خبره بله یو ډېره مهمه خبره چې ډېره زیاته امپورټنټ ده هغه دا ده زه غواړم چې د لیکلو ته یو ډیزاین ورکړم ډیزاین خو موږ څو قسمه ورکوو که نه یو ډیزاین دا ده چې خط ته ډیزاین ورکوو بل د خط شاته چې کوم ډیزاین وي هغه ته موږ ډیزاین ورکوو دا په کوم طریقې سره کېږي هغه طریقه کار زه تاسو ته ښایم هغه داسې کېږي داسې به ته څومره فنډ غواړې دا سلیکټ کړه او دا وګوره دا آپشن د دې کار دا ده چې فنډ شاته کوم ځایونه دي هغه به تا ته څنګه کوي صرف لیکل به هغه ډیزاین به ورته بدلوي وګوره داسې کېږي زه غواړم چې دا ډیزاین ورته ورکړم ودلیدل یا څومره جالبه معلومیږي مطلب خط شاته کوم ډیزاین چې ده که ته دې ته یې واخلې ګوره دې به صرف څومره کوي ته به شاته ډیزاین نه چینج کوي وګوره څومره لیکل شوي دي هغه شاته چې کوم بیکګراوند ده هغه علاقه موږ ته څه نه کړله یو خاص قسم د ډیزاین یې ورته ورکړلو یو رنګ یې ورته ورکړلو نو زه غواړم چې دا اوس بېرته ختم کړم پر مثال ته یو ځای کې ډیزاین ورکړی ډېر بد ښکاري اوس دې نه ډیزاین بیخي ختموم بد ښکاري بل ډیزاین ورته ورکوم راشه دې نه کولی شي چینج کړي که نو کلر باندې کلیک ولیکو دا به ختم شي دلته راشه دا سلیکټ کړه او که نو کلر باندې کلیک کړو دا به ختم شي او که بل ډیزاین ورته غواړي سلیکشن واخله او څنګه وکړه داسې نه ورته ډیزاین چینج کړه ټیک شو دا د بیکګراوند ډیزاین نه او دا دې خواته چې کوم بل آپشن تاسو ګورئ ټیکس کلر ته دا یې تیار غټ ته لیکلي ټیکس کلر نو راشه ټیکس کلر ته ګوره زه دې ډیزاین بدلوم ټیکس ته زه دې ته څنګه رنګ ورکوم سور رنګ ورکوي دا رقم رنګ ورکوي دا رقم ته کوم قسم کلر چې ستاسو خوښ وي هغه ورته په خپل طبیعت باندې برابرولی شئ عنوان تور ده زه غواړم چې دا څنګه راشي ټایټل یې په سور خط باندې راشي شاته بیکګراوند یې همدغه رقم دی وملیدلو زه غواړم چې درې رنګه یې کړم ګوره لکه مخکې ما تاسو ته هغه وښوده دا به زه څنګه کړم دا به زه شین کړم دا به زه بلیک کړم دا شو د افغانستان جنډه مې درته ترېنه جوړه کړله تور سور شین مختلف قسمه ډیزاینونه تاسو پکې یوز کولی شئ چې دلته تاسو په دې منیو باندې پوه شوئ ورډ کې به بیا تاسو ته بې حده زیات اسانه وي او دې باندې خو تاسو خپله پوهېږئ چې دا څه نه دې باندې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دې ته رنګ تغییر کړئ کوم قسم رنګ چې تاسو په کار وي هغه رنګ ورته ورکړئ ښه په اسانۍ باندې نو زه بېرته دې دپاره هماغه ډېر جالبه رنګ دا کلر زه اخلم او شو دې مو سره خلاص شو دغه آپشن چې ما تاسو ته کوم ویلي دغه صرف د فنډ مربوط و اوس به چې زه تاسو ته کوم سبق یا درس وایم هغه به زموږ د پاراګراف مربوط وي هغه به د څه مربوط وي هغه به د پاراګراف مربوط وي د پاراګراف دپاره اول دلته لیکل ضرور دی چې زه باید تاسو دپاره لیکل وکړم نو تنګېږي به نه را سره زه ځم ورډ ته ورډ نه زه لږ لیکل راوړم دلته پیسټ کوم تاسو به انشاءالله بیا ډېر ښه پې پوهېږئ equal range قوس شروع قوس بند select all control C دا لیکل دي صحیح ده دا زه راوړم چېرته خپل ورډ فیټ دلته یې پیسټ کړل ځکه دا لیکل که زه کوم موږ نه ډېر زیات ټایم اخلي پرته مثال تا دومره لیکل یو ټاپک دی ولیکلو لیکل دی وکړل دا پاراګراف دی اوس موږ پاراګراف وایو زموږ ټول کار له پاراګراف سره شولو نو زه اوس غواړم چې دا پاراګراف لږ ډیزاین را ډیزاین کړم برابر یې کړم جوړ یې کړم نو د دې دپاره چې دا
ته دا برابروي اول ته دا ټول سلیکټ کړه سلیکشن دې واخیستلو پر دې مثال یې غته نه صرف دا زیاته سلیکټ کوم زه دا چې ما څنګه کړلو سلیکټ مې کړل اوس دلته دا درې اپشن ته تاسو وګورئ یو اپشن دا ده چې دا ګوره لیکل تا ته کومې خوا نه کوي که ته چېرته لیکل کوې ګوره تا ته له ښي سایډ نه شوي دي ته غواړې مابین نه راشي زه غواړم چې هغه سایډ لیفټ خوا رایټ خوا نه راشي هغه لیفټ نه او زه غواړم چې جسټیفای کړم دا ګوره جسټیفای شول دا هر یو بیل شارټکټ هم لري په دې مونږ پوه کوم خو دا جسټیفای ډېر زیات مهم دی جسټیفای مطلب دا ده چې تا لیکل کوم کړي وګوره ټول یې څنګه کړل یو لیول ته برابر کړل جوړ یې کړل اوس کته پورته مخکې وروسته پکې نشته ده ټول یو لیول ته برابر شول یو قسم ته برابر شول بل د دغو شیانو کار ده که زه چېرته زما لیکل اپشن په دې ځای کې کلیک شوی وي زه چې اوس لیکل کوم زما لیکل د رایټ لیفټ نه کېږي وګورئ ورته زما لیکل کوم نه کېږي د لیفټ نه کېږي که زه چېرته مابین کې دا کلیک شوی وي ته چې لیکل کوې هغه مابین نه کېږي وګوره ورته ورډ کې هم دا حساب ده ښه که زه چېرته د راشم او هغه کلیک کړم دې باندې کلیک وکړم دا فرق راوړم بیا ګوره زما لیکل د ښي خوا نه کېږي ورته ګوره زه لیکم چې ښکاري به انشاءالله تاسو ته لیکلو سایز به لږ غټ کړم ولیدلو نو دغه ده که رایټ نه لیکل غواړئ لیفټ نه لیکل غواړئ دا یې درې واړه اپشن دی درې واړه شارټکټ درته زه ښیم که چېرته د لیفټ نه لیکل کول غواړئ د دې دپاره شارټکټ ده موږ سره کنټرول پلس ال لیفټ سایډ به وي ښه او کنټرول لیکل لږ زر زر کوم چې وخت بیا زیات نیسي ویډیو کنټرول پلس آر رایټ سایډ نه به ستا لیکل کېږي یا چې کوم پاراګراف دی ټول لیکل دی رایټ سایډ ته وړي مابین نه ډېر زیات مهم اپشن ده دا کنټرول پلس آر فرض مثال دا لیکل ما کړي دي وګوره دا عنوان ما لیکلی ده دا زه غواړم چې مابین ته یې راوړم اوس ګوره دې ځای کې فرق کوي دې ځای کې دا لیکل ګوره زما تر دې نه تر دې ځای پورې کېږي یو خواته نه ځي دا ګوره تیاره رولر ورکړی یو خط کش دې نه بلې خواته نه شم تللی زه غواړم دا لیکل زما مابین ته راشي نو دا سلیکټ کړه او کنټرول ای به کلیک کړي ستا لیکل به اوس مابین ته برابر شي ستا مکمل لیکل څنګه کېږي مابین ته اوس زه لیکل کوم ګوره د دې سایډ نه کېږي خو زه چېرته دلته کلیک وکړم چې کنټرول ای اوس به زما لیکل ګوره کوم ځای نه کېږي مابین ته کېږي په دې باندې پوه شوې اوس راځو د دې نه پاس موږ بله خبره چې کوو جسټیفای وه جسټیفای مطلب دا ده چې زما لیکل څنګه کوه راته یو لیول یې برابر وه که زه فرض مثال ستا لیکل مخکې وروسته شوي وي ګډوډ شوي وي او ته غواړې چې دا لیول یې څنګه کړي ته برابر را برابر کړي اوس تاسو راشئ وګورئ لاندې وګوره څومره ګډوډ دي زه غواړم چې دا یو لیول ته برابر کړم دا سلیکشن واخله او بیا څه وکړه جسټیفای کنټرول جی شارټکټ ده کنټرول جی په واسطه باندې ته دا کولی شي چې برابر یې کړي دا لیکل که زه کم را کم کړم ګوره اټومیټیکلی هلته خپله څنګه کېږي ځای ورته برابرېږي کم کړه پکې هلته ګوره خپله ځای نه شي برابرېږي ځکه زموږ اپشن چې شي کېدلی که جسټیفای کې ده که زه دا اپشن اوس ونه خوا کړم اوس که زه شی کوم دا به خپله څنګه کېږي کمبود به کوي ضرور به کمبود کوي ټیک شو وګوره دا څنګه کوي مثلا کمبود کوي نو چې برابرول یې غواړئ او ته غواړې چې په یو لیول کې راشي د هغه دپاره مې یو طریقه کار وښودلو سلیکشن واخله او دا اپشن باندې کلیک وکړه یا سمپل په جسټیفای باندې کلیک وکړه ستا لیکل به څنګه شي ټول به د رولر مطابق راشي چې کوم اضافه یې هغه بیا لاین د بل لاین ته ښکته کوي او شارټکټ د جسټیفای دپاره کنټرول آر خو مې درته ویلی چې رایټ سایډ ده کنټرول جی چې ده ستا لیکل څنګه کوي جسټیفای کوي ستا لیکل به جسټیفای خو شو دا شو جسټیفای فورفیټ دا سو شارټکټ کی چیز تاسو ته مدار سره ډېر ضرور دی دا باید یاد ولرئ ځکه چې پروفیشنل کول ځان غواړئ په افس کې ځان ماهر ثابتول غواړئ نو شارټکټ ځای یاد کړئ ځینې دلته یاد کړئ ځینې نوټ کې به مې یاد کړي ځینې به په ورډ پین کې به مې یاد کړي وي نو بس تاسو نو کې ماهرین جوړیږي افس کې به تاسو ته هیڅ مشکل نه وي د دې په اړه باندې بل زموږ سره پاراګراف ساين ده دی دا موږ سره شي نه شو د پاراګراف ډایلاګ باکس ګوره دا څه کار کوي سلیکشن اخلم او زه دې باندې کلیک کوم وګوره ورته اوس زه تاسو ته باکس را اوپن کړلو په باکس کې تاسو کولی شئ د دې خپل پاراګراف دپاره بېله اندازه ورکړي پر دې مثال زه غواړم چې زما پاراګراف دی 1 انچ نه دې خواته را شروع شي
اوکې کوم د لیفت خوا ها وګورئ ورته د رولر ته ګورئ څومره اندازه پار کې وکړه 1 انچ پار کې وکړه نو دغه شان دی راشه لیفت نه رائټ نه غواړي چې څومره فرق وکړي 2 از رائټ نه کوم موږ ته ګوره څومره ګډوډ 2 انچ دی خو نه شول 1 انچ دی خو نه شول مکمل سایز اندازه چې ته غواړې دا باید څنګه وسی دا بیخي 0 0 کې چې همدغه د رولر مطابق وي صرف فرست لاین چې کوم دا آیډنټیفیکیشن تو ورته ورکول غواړي آیډنټیفیکیشن چې دا انډنټیشن چې ورکول زه غواړم فرست لاین ته که تاسو یو خط لیکلی وي اپلیکیشن چاته موږ اوله کې لیکو ډیر لیکو کنه سلام ډیر یا بل څه لیکو بیا کامک د بیا لاندې لیک سپیس پرېږدو یغه ځای کې پاراګراف کې بیا لیکل شروع کوو زه غواړم چې یو اندازه ورته سپیس پرېږده پاراګراف چې کله شروع کوي په اول لاین کې 1 انچ په اندازه باندې دا اوکې څه ګوره د هر پاراګراف اول لاین به څنګه وي 1 انچ سپیس به لري بیرته زه غواړم چې دا سپیس میس ختم کړم تاسو ته مې اپشن اوله کې ویلی یو انډو کول کنټرول زد بیا نور هم کولی شي کنټرول زد د په واسطه باندې بیرته موږ وروسته تللی شو چې دا ما تاسو ته په هغه کې ویلی ده او کنټرول وای ریډو کول دی هغه اپشن بیرته کار کوي کنټرول زد بیرته همغسې ته لاړ شه زه غواړم صرف دغه اول لاین ماته مهم نه کوي چې دې کې یو دانه سپیس راشي دا واخله لاړ شه دلته او دې ځای کې ورته وایي چې سپیسونه ورته اول لاین ته یو اندازه باندې سپیس ورکړه ودیدلو دا سپیس شولو نو دا تاسو کولی شئ چې خپل پاراګراف ته په بېل اندازه باندې سپیس ورکول غواړئ یا نور څه تغیرات پکې راوستل غواړئ هغه تاسو د ځینه کولی شئ بل اپشن زما سره دا ده زما دلته لیکلی ده چې بیا راته لیکم Welcome to Saif Online Academy ومې لیکلو اوس دا لیکل زه غواړم چې مابین ته یوسم کوم ځای ته یوسم مابین ته یوسم لږ یا مخکې کړم یا یې وروسته کړم دې په لپاره موږ دلته ګوره ښه ښایسته مزیدار اپشن لرو یو خو سپیس په استعمالولی شئ دلته کېده په سپیس بټن به کلیک کوئ راوړل کېږي باک سپیس سره بیرته وروسته راوړه بل طریقه دا چې دې باندې کلیک کوه سلیکشن به اول ورته واخلئ یا دا شانتې کلیک کوه ګوره خپله به ویني بیرته یې راوړل غواړئ په واسطه بیرته راوړل کېږي اپشن د ګوري بره پاراګراف ساین کې کلیک کوم مخکې ځي وروسته راوړل غواړئ وروسته راځي څومره اندازه چې ستا په کار وي هغه خپله ورډزونه وړې راوړئ نور شیان وړې راوړئ زه راځم ته ما شارټ کټ کیز لیکلي دا زه مخکې وروسته وړم سلیکټ مې کړلې اوس غواړم چې دا مخکې کړم لږ مابین ته راشي ورته ګوره مخکې ځي بیرته وروسته راوړل غواړم ورته ګوره بیرته به وروسته راځي بل موږ سره چې دي دا لیست ده سټارټ لیست صحیح شو ته لیست ویل کېږي زه چې کله لیکل کوم دلته نور شارټ کټ کیز تاسو ته فرض مثال زه لیکم ګوره دلته زه غواړم چې یو شمار ورکړم یو څو ورته ورکړم چې ماته هر یو سیسټم هر یو څه چې دی ماته بیل ښکاره شي پته یې ولګېږي چې دا نو د دې دپاره یو طریقه کار دا ده که اول د لیکل کړي اوس ورته ډیزاین ورکول غواړي دا هم کېږي که اول نو ډیزاین واخلي بیا لیکل کوي بیا هم کېږي دواړو باندې پوه کوم سلیکشن واخله دا شیان دي دا خو بیل شارټ کټ کی ده که نه زه غواړم د یو ډیزاین ورکړم ګوره ورته دا شانتې راوستل غواړي دغه شانتې نمبرې ورسره راوستل غواړي ای بي سي ورسره راوستل غواړي لیست یې په غټ ای بي سي باندې ښایي په رومن ورډز باندې ښایي په غټ رومن باندې ښایي کوم یې باندې ښودل غواړي نو ته دا ورته ورکړه څومره ښایسته اپشن وګوره هر یو شارټ کټ کې ماته اوس شمار معلومیږي څومره شارټ کټ کې ما تاسو ته لیکلي دي نه مې لیکلي که زه اوس بل لیکم بیا بس اټومیټیکلی سره راځي ګوره ماته ضرورت نشته بیا بار لیکلو لیست مې ورته سلیکټ کړلو اوس که زه لیکل کوم نو بیا ماته بار لیکل ورته ضرورت نشته زه شمار لیکم بیا کلیک کوم ولیدم خپله باندې هر څه ورسره راځي دا شو لیست او که همدا شانتې په یو ساین نښه باندې ښایي دا په ورډ کې بیا ډېر جالبه دی دا خو صرف یو پروګرام د ساده غوندې تاسو ورډ کې ویلې یو بل ته ډېر یو جالبه طریقې سره به انشاءالله ښایم ښه ټیکس به درته کې ښایم ښې طریقې درته کې ښایم دې ته بیا موږ نور سب هغه ږدو ټایټلز ږدو یا عنوانات شینونه راوړو په هغو هم انشاءالله بیا مکمل فکر کوم ټیک شو اوس که ته فرض مثال غواړې چې لیکلو نه پس زه غواړم هلته زه نومونه لیکم احمد د ما سره په کلاس کې بل را سره احمد د را سره ولی د را سره کامران د را سره دا رقم نور کسان دي را سره چې زه کله لیکل کوم یا ورډز لیکم نو هغه سره ډایرکټ خپله شمار راځي لیست سره دي خپله شمار راځي نو راسه دې ځای کې ورته سلیکټ کړه دا شمار سلیکټ کړه شمار یې سلیکټ کړه اوس لیکل کوه احمد اټومیټیکلی به راځي ښه ځکه ما دلته سلیکشن اخیستې وګوره سلیکشن ده او سلیکشن مې به جسټیفای کېده ښه که رایټ لیفټ وکړم بیا به هغه هماغه خواته ځي ولی بلال کامران اسد
وشو دا رقم ته نور لیکل کوم اتوماتیکلی بس کېږي ار یو سره به شماره راځي ورسره یو دانه شماره به ورسره راځي نو دا و د لیست طریقه چې سره کوم تاسو کولای شئ یو لیست برابر کړئ یو لیست جوړ کړئ بل لاین ده لاین سپیسینګ ده لاین سپیسینګ مطلب دا ده تاسو دلته وګورئ د پاراګرافز ته وګورئ د پاراګراف زما سره د کې اوس سپیس موجود د پاراګراف ترمنځ وګورئ یو پاراګراف ختمېږي بیا بل پاراګراف ترمنځ څومره ده ډېر غټ سپیس موجود ده نو زه غواړم چې د دې لاینونو ترمنځ د پاراګراف ترمنځ سپیس ختم تاسو د دې نه ختمولی شئ ورته ګوره یو تېرولم هم لیدلو سپیس د لاین ترمنځ څومره کم شو که زه زیاتوم ګوره یو نیم فاوند یو شو اوس یو نیم شو سپیس وګورئ څومره فرق کوي پاراګراف ترمنځ یې فرق لاین بای لاین یې فرق وکړه دوه بیخي زیاته فاصله یې ورته ورکړله واضح هستا لیکل معلومیږي اوس که زه غواړم چې دا سپیس مکمل ختم کړم دا به زه یو کړم او غواړم د پاراګراف ترمنځ سپیس ختم کړم هر سپیس ختموي ستا خو تیار ورکوي که نه و چېرته کلیک پې کوه ورکول کېږي به او که ختمول یې غواړې بیا کلیک پې کوه ختمېږي اوس نشته زه یې راوستل غواړم نو پاراګراف ته راځو ښه 10 پوینټ سپیس ورته ورکوي وګوره دا د پاراګراف سپیس شو او دا بره چې کوم سپیسونه دي دا د لاین ترمنځ سپیسینګ ده که لاین ته سپیس ورکوي او که نه یې ورکوي لاین ته سپیس ورکوي او که ته سپیس ورته نه ورکوي نو هغه ستا مربوط ده لاین ته نه ورکوم او پاراګراف ته سپیس ورکوم لاین ته مې سپیس نشته ده او پاراګراف ته مې سپیس ورکړو دغه ډیزاین سره تاسو ځان سره کوئ مختلف ما تاسو ته طریقه وښوده چل مې در وښودلو د لیکلو د برابرولو د ډیزاین کولو نور به ته ځان ته د خپل د ضرورت مطابق استعمالوئ اکثر دا ویډیوز برابرو منو زموږ سټوډنټان سټډیز ضرورت لري هغو ته موږ په وینډوز کې دا وایو ځکه چې هغوی تر څو موږ ټرین کړو دلته بیا ورته ورډ او نور شیانو کې ډېر زیات اساني وي او هغه دومره ورته سخت نه وي په هغه باندې دوی پوهېږي نو تاسو هم زده کول غواړئ ویډیو سره مکمل وګورئ او یو څه ترې یاد کړئ کوم شیزونه چې زه ورته وایم هغه ځان سره لیکئ او یو خبره ځان سره نوټ کوئ دا به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې تاسو ته هېڅ مشکل نه دا فنډ مربوط خبرې اوس راځو انسرټ ته انسرټ یا انسرټ مطلب دا ده موږ غواړو چې دې فایل ته یو څه را داخل کړو دا خو د ما فایل دی کې خو ما لیکل کړي دي خو زه اوس غواړم دې کې یو بل څه را داخل کړم پکچر را داخل کړم لوګو را داخل کړم نور شیان را داخل کړم ما سره ډیزاین نه دي خو زه تاسو ته هغه ښیم نو تاسو به بیا وخت به ډېر زیات ونیسي ویډیو په اوږده شي ډایرکټ زه تاسو ته همدلته ښیم پکچر انسرټ کړئ فنډ نه کوم یو رسم دې جوړ کړی ده کوم دلته خط دې کړی هغه راوړئ ډیټ ان ټایم راوړئ یو بل کوم پروګرام ده چې هغه راوړل ته غواړئ دا دې ځینې موږ کولی شو چې راوړو اول د پکچر باندې خبره کوم بیا فنډ باندې بیا د نورو باندې انشاءالله چې ورو کره خبرې کوو اوس راځو انسرټ کې مې ته خبره کړې وه په انسرټ باندې غږیږو غواړم یو پکچر انسرټ کړم عادي یو پکچر انسرټ کوم همدغه لیکل راخلم دا تاسو ته چې کوم لیکل کړي دی دا لیکل زه غواړم چې په همدې ځای کې بل وفن کړم پر مثال دې نه زه تاسو ته یو کورس جوړوم که نه نوټ درته جوړوم همدا لیکل زه راوړل غواړم دې نه زه یو سکرین شاټ اخلم سکرین شاټ چې طریقه زده کړئ کوم وینډوز کې چې ما تاسو ته ښودلې وله هماغه کوم کړکېګانو اکشن هغه چې د پې نښه چې د پې وینډوز چې کوم دی هغه به ونیسئ ورسره به پرنټ سکرین به یې لیکلی وي PRTSC دا به یې لیکلی وي په یو بټنه باندې تاسو په کیبورډ کې به هغه به کلیک وکړئ عمر دلته دې نه سکرین شاټ واخیستل شو زه غواړم چې دا اوس راوړم دلته انسرټ کړم یا زه خپله لوګو چې راوستل غواړم هر څه چې راوستل غواړم ته به راشي دلته په څه باندې کلیک وکړي په پکچر باندې به کلیک کړي پکچر کې دا نور دوه آپشن یې کار نه کوي هغه وروسته کار کوي ته کله یو پکچر انسرټ کې به کار کوي کلیک مې وکړه پکچر باندې او راغلم دا سکرین شاټس ده او سکرین شاټ کې به زه لاړ شم لاست دغه سکرین شاټ او ورته کلیک مې پې وکړه بیا ورته چې اوفن یې کړه اوس دا ما سره اوفن کړل نو ګورئ دا ستاسو هغه پکچر ده غټول یې غواړئ دې نه راشئ ګوره کلیک پې وکړئ غټېږي دې خوا ته یې غټول غواړئ کلیک پې وکړه غټېږي وړوکی کوئ ها چینج کله اوس وړوکی کړه بیا ترې راغټوئ بیا یې غټ کړه ولیدلو دې په واسطه باندې غټېږي او وړوکی کېږي نور پکچر غواړئ چې راوړئ بل پکچر راوستل غواړم دا پکچر ده کلیک پې وکړه دې ځای کې نه بل فولډر نه راوړل غواړم پر مثال په سی ډرایو کې ده سی ډرایو باندې کلیک وکړه راشه په کوم فولډر کې ده لوګو په نوم باندې فولډر کې ده دې کې ما سره ځینې لوګوز موجود دي زما پکچر دی یا نور پکچر دي دا راوړل غواړم دا ساین هر یو شی په کار وي دا زما په کار ده دا مې راوړل ته وګورئ ورته اوس دا رنګ څنګه شوله راوړل شو اوس کلیک پې وکړه وړوکی کولی غواړئ وړوکی مې کړل ګوره دغه آپشن وي دا اوس چې کله زه کلیک وکړم څلور ساینه ګوره راځي ورسره نښې دې په واسطه باندې ته هر کله چې دا آپشن ته کولی شې چې هغه بکس یو ځای نه بل ځای ته یوسې دې سره تا ته دا سهولت درکوي صحیح ده اوس ورته ګورې بیا زه دا وړوکی کول غواړم لږ یې غټوم دې خوا نه هم لږ غټوم
شو دا شو زما سره پکچر دا مای پکچر انسرټ کړل دلته دوه آپشن وي یو دا چینج پکچر زه غواړم چې همدا پکچر بدل کړم دې په ځای باندې زه یو بل پکچر راوړل غواړم ها راشه به د چینج پکچر باندې کلیک وکړه ته خو به دې پکچر په ځای باندې زه یو بل پکچر راوړل غواړم چې دا ده دغه پکچر په ځای باندې ما څه وکړل بل پکچر مې راوړل یو انسرټ پکچر کته نور پکچر انسرټ کړي بل دا پکچر چې څه کوي دا پکچر ته بدلوي چینج کوي د چینج پکچر باندې به کلیک وکړئ دا به څنګه شي تاسو سره بدل شي بل د دې نه پس موږ راځو بل خبره چې دغه ریسایز پکچر ده تو غواړې دې پکچر ته سایز ورکړي اندازه ورکړي یو خو همدا وایي دې نه ته ونیسه او کشکاګه را کشکاګه اوس مې جوړ کې کوي او که غټوي ها دې نه څنګه غټ او بل دې نم کولای شي چې ریسایز کې یو اندازه ورټاکي یو سایز ورټاکي هوریزونټل چې دا هوریزونټل مطلب دا ده لینډسکیپ چې کوم طریقه موږ ورته وایو کنه اوس ګوره څومره دی شپږاتیا دی ټیک ولکه څومره شول شپږاتیا شول زه غواړم چې کم دا اندازه ورته دی پکچر سلیکټ کا داسې کار نه کوي پکچر باید سلیکټ وسی ریسایز او زه ورته اندازه کمومه اوږدوالي باندې باید کم څومره کم دې نه ته کولای شي دلته ورته خپل لیکلای شي 50 ورته ځلیکم خو زه یو کې تغیرات وړم دا بلم تغیر کیږي نو چې دا څنګه کو دا مزته کوم دې لوسونه شو بیخي زیات وړوکی شول بیرته راځم سایز ورته لږ غټوم راشه دې نه به لاک ایسته کړي لاک ایسپیکټ شو که ته اوس یو تغیر کوي یو به تغیر کړي دواړه به نه کېږي خو دا لاک لګېدلی وي ته په یو کې تغیرات راولې په دواړو کې ګوره تغیرات راځي سایز مې ورته غټ کړو که نه اضافه مې کړل زه دا ونه خوته کوم هغه سایز دی همدغومره صحیح ده 50 صحیح ده 50 چې کوم ده دا صحیح ده او دا هم زه ورته 50 کوم زه کوم مربع شکل کې راولم څلور خواوې څنګه مساوي اندازه وي اوس وګورئ څلور سایډونه څنګه شول یو اندازه په یو سایز باندې راغلل په دې پوه شوئ طریقه کار راشي وشو دغه طریقه شوله د پکچر د راوړلو او د پکچر د برابرولو ریسایز کولو د چینج کولو اوس غواړم چې په پینټ کې زما څه لیکل دي یا تصویر ده یا بل څه دي هغه دلته راوړم هغه موږ څه طریقې سره راوړو هغه ډېر جالب ده هغه هم راوړلی شي پینټ باندې کلیک وکړه ډایرکټ تا پینټ پروګرام ته وړي دې نه سایز وته غټوي کموي دې نه کولای شي نو دې نه داسې ونیسه دې نه کولای شي چې ته سایز وته کم یا زیات کی اوس زه یو شیپ جوړول غواړم یو شیپ ته زه هغه جوړوم ګوره دې چې یو شیپ راوړم پر مثال دا شیپ زما په کار شیپ مې راوړلو پینټ کې ما مکمل یو ویډیو اپلوډ کړی دا هلته مکمل معلومات شته د شیپ راوړلو د جوړولو د رنګ د لیکلو هغه مکمل خبرې ما کړې دي دا شول لږ لیکل هم کوم یا پر مثال ته زه دستخط کوم زما دستخط ډېر زیات اوږد هم ده څه لیکل به ورته وکړم ټیک شو فرض مثال دا زما ساین شو دا راوړل غواړم یا نور څه لیکل راوړل غواړم دا شیپ باید دلته راشي بس نور دا پرېږده ډایرکټ راشه ورډ پیډ ته اټومیټیکلي وګوره دا لیکل بس تا راغلی وي هر څه به دلته راغلی کولای شي چې دا وړوکی او کم او زیات کړي دې نه هماغه طریقه چې مخکې موږ درته ویلو هغې طریقې نه په استفادې تاسو کولی شئ دا وړوکی یا غټ کړئ هوبهو چې څه لیکل ما کړي ول څه شیان ول هغه ما هلته راوړل دا ونه ختم کړه او رایټ کلیک پې وکړئ کاپي پیسټ کوي هغه شیزونه هم ته کولی شي نو دا هغه طریقه کار د فینډ نه چې ته یو څه راوړل غواړې اوس غواړم چې د ورډ نه یا د ایکسل نه یا د ایم ایس اکسس نه د هر یو شیز پروګرام نه چې ته غواړې یو څه راوړی نو انسرټ آبجیکټ باندې کلیک وکړه فوټوشاپ کې یو تصویر پروت در سره په ایکسل کې کوم فایل در سره پروت ده په نوټ پیډ کې کوم فایل در سره پروت ده په ورډ کې در سره کوم فایل پروت ده په هر یو شي کې تاسو سره د ورډ نه فرض مثال زه لیکل راوړل غواړم دلته مې دا لیکل وکړل اوس داسې لیکل زه لیکم چې our next topic is MS Word دا لیکل مې وکړل کنه چې زموږ راتلونکی کوم ټاپک ده هغه به انشاءالله څه وي هغه به MS Word وي او زه غواړم چې دا لیکل هلته څنګه کړم یو څه بس راشه ورډ فیډ باندې کلیک وکړه اټومیټیکلی ستا هغه لیکل څنګه کېږي دلته راوړل کېږي وګورئ هلته اوس
همدغه طریقې سره دا لیکل هم غټولی او وړوکولی شئ. انشاءالله چې دا به مو یاد کړی وي. ومو لیدلو دا اوس که ته کلیک کوې ګوره مکمل هماغه شکل شیپ غوندې در سره راغلی دي. خو لیکل څنګه دي؟ د ورډ دی. دا رقم د اکسل کوم فایل در سره پروت وي ته راوړل غواړې د هغه فایل د نور داسې فایلونه راوړل غواړې کلیک وکړه انسرټ آبجیکټ اکسل کوم فایل یا نور لیکل ته غواړې هلته وکړې بیا هلته راوړې بس دوی نه ورته سلیکټ کړه او بیا به څه وکړې اوکې کولو سره به اکسل لږ خیر هیوي ده نیم دلته راځي کلاس فرض مثال دلته ما سره څوک ده احمد ده بل را سره اسد ده بل را سره اشرف ده دا کسان دي ما سره دا فرض مثال 1 کې ده دا په 2 کې ده او دا په 2 کې شو او دا په 3 کې شو. اوس راشه ورډ فیټ ته وګوره مکمل هغه کوم ټیبل چې ما جوړ کړی و هغه ما سره دلته څنګه شولو انسرټ شولو. نو خدای دې وکړي چې په دې باندې مو هم سر خلاص شوی وي. دا شولو د اکسل یو ټیبل دا د ورډ شو دا د اکسل شولو او بره مې تاسو ته فینټ راوړلو. دا څه کار کوي دا د کوم څه نه راوړو دا مې ټول د انسرټ نه راوړو پکچر یې درته وښودلو نور فینټ او ورډ نه مې ټول شیان درته وښودل. کله چې دا ټول لیکل وکړل اوس خو موږ ضرورت لرو دې سره زه ټایم ولیکم یو ډیټ ولیکم چې دا ما په کوم ټیم باندې لیکل کړي دي په کوم تاریخ مې کړي دي. نو دې لپاره پکار ته چې زه پر مثال نن د 4مه میاشت ده او 25م تاریخ ده 2020م کال ده دا ډېر زیات ټایم اخلي یا زه اوس دې سره بیا ټایم میم لیکم. نو د دې لپاره مطلب هر یو پروګرام ډېر یو زبردست آپشن راکړی چې ډیټ اینډ ټایم ده. په نوټ پیډ کې به موږ د دې لپاره شارټ کټ F5 به هم کلیک کولو بیا به دلته ډایرکټ لیکل راتلل ډیټ اینډ ټایم به راتللو دلته ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک وکړه. وګوره چې کله د ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کوې بیا تاسو یو بکس کولاوي دلته تاسو د کوم قسم ته راوړئ ساده ډیټ اینډ ټایم راوړئ هو اوکې که انټر کړه ساده ډیټ اینډ ټایم راغی. ته غواړې چې باید دغه لیکل هم ورسره راشي چې معلومې میاشت صحیح ده که نه هلته ځینې ځایو کې بیا نه معلومېږي دا اوس میاشت ده که تاریخ ده میاشت لیکلی که څه یې لیکلی دي سنډې ده اپریل ده 25م تاریخ ده 2020 ده زه دا اوکې کوم وګوره ورسره ټول مکمل چې څه ډیټ و څه شیان ول هغه ورسره مکمل راغلل لیکل ورسره راغلل. دا رقم ته نور هم فارمټ شته ده پکې کوم فارمټ باندې چې ته راوړل غواړې هغه فارمټ پکې ټولې پرتې دي صرف ټایم راوړل غواړې ولې ټایم ومېدلو ټایم هم ورسره راغلل. بل موږ راځو د دې نه پس فایند وایو. فایند مطلب پیدا کول. زه غواړم په دې کې یو ورډ د هغه معنی ورک بس هغه پیدا کړم چې ما په دې کې شته ده او که نشته ده. فرض مثال یو ورډ به زه ورته وایم آنلاین ورډ دې کې شته که نشته ده یو دا ده کلیک پرې وکړه دې نه فایند اپ مینګ تاسو سره اوپن کېږي بکس او ته کنټرول اپ یې شارټ کټ دې لارې نه هم ته کولی شي کنټرول اپ د دې شارټ کټ ده. شارټ کټ به اول درته ولیکم بیا راځو خپل درس ته ورته دا شیزونه مو زه دې نه ختم کړم زه دا دې وي ته زه راځم کنټرول پلس اف کنټرول پلس اف زموږ چې سره شارټ کټ ده فایند ته کولی شې دې په واسطه باندې یو ورډ یا یو جمله یا هر څه چې وي ته په اسانۍ سره پیدا کړي. نو زه راځم کنټرول اف پریس کوم دلته ورته لیکم چې آنلاین په نوم باندې څه په دې لیکلو کې شته که نشته فایند کړه وګوره دلته ډایرکټ ما سره راوړو هو شته وایي بیا کلیک بل هم شته وګوره ورته بل به مې انشاءالله بل هم شته نور به بس نشته ټول مې سره کړل دلته فایده مې کړل. بله خبره ته د میچ کیس راځي. میچ کیس هول ورډ مطلب دا ده چې کله زه لیکل کوم دا میچ کیس درته وایم. کیس مطلب د دې هغه ډول په سمال لیټر کې لیکل شوي دي که په کیپیټل لیټر کې لیکل شوي دي. که میچ کیس زه دلته کلیک کړم او آنلاین ما هلته په وړو حروفو کې لیکلی ده که دې کې زه یو ورډ هم په غټو کې ولیکم نو بیا به زما سره دا آنلاین نه پیدا کوي یې به راته پیدا کړو هغه ګوره اول او یې غټو نور ماته نه پیدا کړی نور نشته ځکه ما ورته ویلی چې هوبهو چې څه رقم ته کیس کې ما لیکلي هغه ورډ ماته راکوه که دا اپشن اخواته کړم بیا چې څه شی وي هغه ما راټول راکوي او میچ کیس هول ته اوس ګورئ دا بیا دا فرق نه کوي یو مې ټول دې ورته ولیکلو فرض مثال ټول ما غټو کې ولیکلو ټول مې اوس غټو کې ما ولیکلو اوس ماته آنلاین نه پیدا کوي ولیدلو اوس نه پیدا کوي ځکه یې نه پیدا کوي ما ورته وویل چې ټول ورډ چې د هغه ماته څنګه کوه کیس کوه او دې کې یو حرف هم تا غلط ولیکلو ورډ کم غټو زیات څو درنه یو د کیپیټل یو ورډ هم په هغه کې نور سمال یو دانه د کیپیټل کې لیکلی و
نو بیا هم چې تاسو سره دا نه پیدا کوي. اوس ته ګوره ما سره به هیڅ کله پیدا نه کړي ځکه دا څنګه ده ما ورته میچ کیس کلیک کړی ده چې هوبهو ما ته ټول یو شانتي پیدا کوي. که دا ونه خواته کړم بیا وړوکی او غټ ته نه ګوري بس بیا چې کوم ورډ تا لیکلی وي هغه به ته ډایرکټ پیدا کوي. دا و فایند او کینسل په واسطه دا به یې څنګه کېږي کینسل کېږي. ریپلیس څه معنا؟ ریپلیس مطلب دا ده چې دا راته دې په ځای باندې بل څه راوړه. آنلاین په ځای لیکم آفلاین. تا یو ټاپک ولیکه یو کتاب دی ولیکلو فرض مثال په هغه کې چې دا یو ځینوم ته لیکي یو تاریخ لیکي یو څه لیکي هغه ته نه غلطیږي او به تاسو کې ټول کتاب به ته ورسره ورانوي نه لنډه خبره ده. ریپلیس باندې به کلیک وکړي کنټرول ایچ د دې شارټ کټ د دې ریپلیس کنټرول پلس ایچ شارټ کټ یادوي ریپلیس ها د ریپلیس شارټ کټ چې دا کنټرول پلس ایچ د دې شارټ کټ کنټرول پلس ایچ زه کلیک کوم دا څه شارټ کټ شو دا د ریپلیس شارټ کټ شو. اوس زه راځم او دلته یو څه ریپلیس کوم آنلاین په ځای باندې زه آفلاین لیکم. فرض مثال زموږ درسونه چې مخکې ول هغه ټول آنلاین هغه آفلاین آنلاین اخیستل کېدل. اوس موږ غواړو چې هغه آفلاین کړو نو زه بیا څه کول غواړم په ځای باندې آفلاین لیکم. نو کنټرول ایچ په کلیک کې ته چې کلیک کړلو تا خو آنلاین ده زه ته د آنلاین څنګه کماته وړوکی ګورات لیکل شوی د ما غټو کې لیکلی فرق نه کوي ځکه میچ کیس ما سره نه کلیک کړی زه ته دا ټول آفلاین ته واړوه څه ته واړوه آفلاین ته واړوه. وای صحیح ده فایند یې کوم ته ریپلیس یو د ریپلیس کوم زه ټول راته ریپلیس کا ها اوکې په یو ور باندې ټول د ریپلیس کوي چې په هر ځای کې ستا آنلاین او هغه ټول آفلاین شول. وګوره آنلاین مې چې لیکلی و کومو ځایونو کې هغه ټول څنګه شول آفلاین شول. او میچ کیس خو هماغه خبره ده چې مخکې کومه ما ورته کړې وه چې هغه سره هوبهو هماغه ورډز راوړل غواړي که نه غواړي بیا کنټرول ایچ کلیک کوم زه ته یم چې اوس آفلاین په ځای باندې بېرته راته آنلاین ولیکه بیا به راشي دلته به رسو لیکئ که میچ کیس دې کلیک کړي چې څه رقم ته دلته آفلاین لیکلی هوبهو آفلاین به دلته ورته لیکي بیا به تا کار کوي. هول ورډ مطلب دا ده چې بس یو نیم فرق کوي مشکل نشته خو ټول ورډ یو شانتي لیکلی یو تغییر پکې راغی نو بیا یې مه راته پیدا کوه. اوس میچ کیس کې دې کې یو ورډ هم فرق وکړي که نه بیا به تاسو ته ورډز نه پیدا کوي. دا زه ونه خطا کوم بیخي او نه به یې ریپلیس کوي درته زه ته لیکم چې آفلاین ده که میچ کیس کلیک کړو زه درته او غټه ولیکم بیا به تاسو ته ورډ نه پیدا کوي ښه دې ته مو خیال وي. دلته زه اوس آفلاین ده دا زه غواړم چې بېرته ما ته آنلاین کړه صحیح که راته آنلاین یې کړه آنلاین ولیکه خو 3 فیرې آنلاین راته ولیکه. اوس لاړ شه ریپلیس ته یو دانه یې ریپلیس کړل ها آفلاین ده ګوره اوس ریپلیس ګوره راته ریپلیس ټول راته ټول به درته کړي. اوس تاسو ګورئ د آنلاین کې مې یو سپیلنګ غلط هم لیکلی ده ښه ټول یې راته کړل ها بېرته راځم زه ورته وایم چې دا آفلاین ده دا ماته څنګه کړه صرف یو آنلاین ته درته بدل کړه ریپلیس آل. آفلاین خو شته نه پکې بېرته به زه مجبور یم چې دا څه وکړم همدا لیکل راواخلم دا به زه دې نه راکافي کړم دا لیکل به سلیکټ کړي دا لیکل دي که نه دا مې دې نه داسې پورې سلیکټ کړل ور چې کله لیکل کوم ته مې کارسر کېښودلو پوینټر یا کارسر مې کېښودلو بیا مې څه وکړلو دا مې دا رایټ کلیک لیفټ کلیک مې ونیولو بیا مې دومره ځای ورته سلیکټ کړل کنټرول سی په واسطه باندې دا کاپي کېږي کنټرول سی کافي ده ساده شارټ کټ دلته کنټرول وي فیسټ کړه کنټرول وي په واسطه باندې فیسټ کړل. اوس دلته زه لیکم چې دا څه ته واړوه آنلاین ته واړول هر دې څنګه وي دا نیم غټ وي یې ټول راته غټ ته واړوه بس صحیح ده ریپلیس یې کړه سره اوس وګورئ ټول څنګه شو آنلاین ولیکل شو نور نشته وایي چې نشته بس صحیح شو کار زما وشو وګورئ آنلاین ته راته چینج کړل. نو خدای دې وکړي چې ریپلیس او دې باندې پوه شوي فایند او ریپلیس باندې سلیکټ آل مطلب دا ده چې ټول راته سلیکټ کړه چې څه لیکل مې کړي دي هغه ټول یې درته سلیکټ کړل. اوس دا ټول لیکل ته وړوکی کول غواړي او که غټول غواړي حدیث نه ته کولی شي وړوکی کې او غټ کړي وګورئ ستاسو لیکل به ډېر زیات غوړ شوي وینئ او غټوي دې نه غټ کړه سلیکټ آل دپاره شارټ کټ کې خو ما تاسو ته ویلې وه چې کنټرول ای دا دې شارټ کټ ده سلیکټ آل شارټ کټ شي نه کنټرول ای شارټ کټ ده نه ویر نه شي دا ډېر زیات مهم ده کنټرول پلس ای چې څومره لیکل تا کړي دي ټول به درته سلیکټ کړي ها سلیکټ آل ټیکسټ چې څومره لیکل شیپ هر څه وي پکې مکمل فایل دی چې دا هغه به مکمل درته سلیکټ کړي. که ته فولډر سلیکټ کوې ویډیوز وي نور شیزونه وي نو کنټرول ای په واسطه باندې به ستا هغه ټول مکمل چې هر څه دي هغه به ټول سلیکټ کېږي. دې نه پس بیا راځو موږ دا ستاسو هوم منیو وه هوم منیو کې کلیپ بورډ راته پاتې شو صرف دا درته وایم راځو دا اپشن اوس کار نه کوي کټ و کافي
دا ولې کار نه کوي ځکه ما سلیکشن نه ده کړی چې زه کله دا ځای سلیکټ کړم او زه اوس ختمول غواړم دا دیز نه کټ کوم دا دیز نه ته کټ کړل پیسټ کوي چیرته په بل ځای کې پیسټ کوي لاندې پیسټ کوي بره پیسټ کوي نو راشه دا پیسټ وایي څنګه پیسټ بیا پیسټ کوي بیا پیسټ کړه دا کلیپ بورډ کې سره پورته تر څومره پورې چې پیسټ کوي دا ته پیسټ کولای شي پیسټ سپیشل مطلب دا ده دا لیکل زه راخلم سلیکټ کوم دا لیکل دي کنه دا زه راخلم او دا زه رنګه ما لیکلي دي دا ما کاپي کړل کنټرول سی په واسطه باندې مې کټ کړل کاپي مطلب دا چې دې ځای کې دې موجود وي او ما ته د یو بله کاپي م ترېنه واخله هغه م بل ځای کې م راته ور واچوه دلته دې موجود او دې ځای کې م اچوم کټ به دا وي چې د هغې ځای نه به یې راخلی په بل ځای کې ته اچوي نو اوس ګوره زه دلته ورته یم فیسټ ساده لیکل دي ګوره هماغه لیکل سره کوم لیکل دلته شوي هغه یې وکړل بل ما سره فیسټ ده سپیشل سپیشل کې دا د ورډ ډاکومنټ په شکل فیسټ کوي پکچر په شکل فیسټ کوي څه په شکل فیسټ کوي زه غواړم چې لیکل میکل دا ډیزاین نه ساده ټیکس سره ما ضرورت ده نو ساده ټیکس سره ته غواړې دلته انفارمټډ ټیکس واخله او کیک بیا ورته ګوري سپیشل ټیکسټ او ورته چې انفارمټډ ټیکسټ زه ودرېږم بیا راځم درته ولې کار نه کوي په دې ځای کې دلته ټیکسټ میکس ډیزاین ورکوم دا لیکل شو ته به زه رنګ ورکړم دا سور رنګ واخلي بولډ شي ایټالیک شي دا لیکل دي که نه دا دې نه راکافي کوم کنټرول سی یا دلته دې باندې کلیک وکړئ دا به کافي شي اوس دا زه راوړل غواړم دې ځای کې فیسټ کړم خو څه رقم ته فیسټ کوم فیس سپیشل یو خو فیس دا ساده فیس ده وګوره دا رقم ته راغلی اوس ما ساده لیکل پکار دی فیس سپیشل ټایم انفارمټډ ټیکس راته فیسټ کړم اوس وګورئ سره کوم لیکل هغه انفارمټډ شو کنټرول زد په واسطه انداز بیرته ختم کم سایز ډېر زیات ده سایز به ورته کم کړم 12 کې راته فیسټ کړم دا هغه لیکل شو بیا به زه دې سایز کم کړم لس به یې کړم او بیا ورته چې انفارمټډ یې ماته اوس پیسټ کړم ته به ورته انفارمټډ ټیکسټ پیسټ کړئ ولیکئ دا به تاسو سره وګوره انفارمټډ راغله چې کوم رنګ روغن سټایل موږ ورکړی هغه ورنه ختم شول او ساده ټیکس راغی پکچر په شکل باندې غواړم فیسټ کړم دا ورډ ډاکومنټ دا پکچر په شکل باندې فیسټ کول غواړئ اوس تاسو یو تصویر دی نه جوړ شو مکمل دا یو تصویر شو سیو کوي وړې راوړې بل ډاکومنټ دی چې د کې اوس څوک تغیرات هم نشي کولای دی لیکلو کې هیڅ تغیرات نه ځکه دا پکچر شو سره څنګه شو یو پکچر شو هو به هغه رقم کار کوي لکه څنګه چې یو پکچر خصوصیات وي دا رقم خصوصیات د دې شو د نه کټ کبل ځکه وي سبل پروګرام دی سبل پروګرام دی سره کوم تاسو راځي دا کولای شي دا کافي او فیسټ بل خبره چې من کو دا هم منیو بیا د سره دوباره وګورئ یو ځل تکرار کړئ دا ویډیو نور ځان ته برابر کړئ نه پوهیږئ ماته کمنټ وکړئ ماته میسج وکړئ همداسې ماته ویلی شي انشاءالله بل راځو موږ ویو ته ویو مطلب راته ویښیه شوی که دا کوم لیکل دا کوم پیج چې دا کوم پروګرام چې دا ماته وښیه څه رقم ته یې راته وښیه په کوم ډیزاین کې راته وښیم کوم شان ته یې ته شو کړمه زه ورته وایم چې دا لږ رازوم کړه ته لږ نږدې راته ښیه دا لږ نظر زما کار نه کوي سایز مایز هغه را صرف لیکل ته څنګه ښیي نږدې ښیي لیکل ته څنګه ښیي نږدې ښیي سایز مایز کې به هېڅ تغیرات نه راځي زه هم ته راځم هماغه سایز ده وګوره اتیا ده که زه دا اوس لرې کړم لرې شو وګوره څومره لرې شو بیخي زیات لرې شو او اوس هم زه لیکل کوم اوس به مې د دې سایز څو وي اتیا وي سایز فرق نه کوي صرف دومره ده چې ماته څنګه کار لږ رانږدې کړه چې زما نظر کار نه کوي او زه خط تازه ور ماته ښکاره شي او بېرته یې لرې چې نه باندې لرې کېږي د زوم آوټ ده او دا زوم ان ده نورو پروګرامونو کې هم دا شانتې ده 100% څومره دا زوم کړی بېرته هغه خپله خط ته بوځه سل پسې زوم آوټ یې کړه خپل خط ته یې راوله بار بار تا دا کلیک کول د ضرورت نشته بس کلیک کوه دا به راځي سره رولر ګوره اوس موږ راوړی دا وګوره بره ماته ښکاري اندازه لیکل دیز نه شروع په دیزې ختم دیز نه شروع په دیزې باندې څنګه کېږي ختمېږي دا اندازه زه غواړم چې رولر دې نه وي ورسره دا خط کش کلیک ونه خطا که اوس رولر باندې که چېرته تا ورډ اوپن که خپل کمپیوټر کې رولر نه و نو را به شي ویو ته ویو نه پس به دې کې چک ولګوي او ستا رولر راځي ښه دې ته مو خیال وي سټیټس بار دا سټیټس بار دا شیزونه کې ګوره چې کوم ته ښیي دا وي که نه وي نه دي وي اوس ما ورته ویلی که نه و تاسو راوستل غوښتل سټیټس بار باندې چک کوه دا به دلته راځي دې ځای کې تاته مکمل معلومات درکوي ورډ کې بیا تا دلته ښیي چې تا څومره ورډ ولیکل څومره دې ټایپ کړل څومره دې سلیکټ کړل څومره دې خوا کړل څومره دې خوا کړل ټول تا ته هر یو ښیي حروف په حروف باندې درته ښیي نو خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي راځو ورډ رفت
وډراپ تاسو ته ما په فرنټ کې ویلی وو که درته یاد شي زه به لږ دلته راشم لاندې راځم زه او دې ځای کې زه لیکل کوم فرض مثال اوس وګوره رولر مطابق چې زه لیکل کوم خپله ښکته راځي رولر مطابق چې زه څومره لیکل کوم هغه خپله ښکته راځي زه وایم چې نه کله ما لیکل کول ښکته یې مه راوړه همداسې پسې وړه نو رف که راته بیخي لیکل رف کوه مه راته زه لیکل کوم ګوره دوی اخره خپل حد لري وګوره وړي کوم چې د خوښ هماغه شانتې پسې ځي که ته وړ لیکې دا شانې دا پسې روان وي بس هېڅ مشکل به دا به مخکې ځي پسې د لیکل څنګه دي روان دي دې کې نو رف دی نه دا مو کول ما څنګه کړل نو رف مې کړل بیا ورته وایم چې رف یې که راته وینډو چې څومره وینډوز ده دا سکرین تاسو خپل سکرین ده دې مطابق یې راته رف کوه اوس لیکل کوم ګوره کومه اندازه پرې ماته ښکاري هغه ماته رف کوي که زه همداسې ورډ هم لیکم صرف ورډ ور ماته وینډوز مطابق راته رف کوي زه ورته وایم چې صرف رب ټو رولر مطابق دا خطکش وګوره دومره دا خطکش پورې چې زه څومره لیکل کوم صرف د دې خطکش اندازې پورې راته لیکل کوه نور مخکې وروسته یې مه وړه خطکش اندازې پورې به لیکل کېږي نور به وروسته نه ځي همدغه شانتې که نور هم لیکم خطکش اندازه به نور به وروسته نه ځي میجرمنټس مطلب اندازه ده میجرمنټس اندازه لکه مخکې ما لږ فاصله ورکړله ګرافس ته یا نور شیانو ته هغه اندازه به په انچ باندې ورکول کېدله زه وایم چې نه زه کله میجرمنټ کوم هغه ماته سانټي میټر سره کوه اوس که زه تغیرات راولم یا رولر وګوره ماته څه سره ښیي دا خطکش دا ماته سانټي میټر سره ښیي او دا پوینټس دي نقطې ډاټس په یو ډاټس باندې به ته ښیي او دا پکسلز دي پکسلز اکثره په پکچرز کې به تاسو وایي په فوټوشاپ کې به دا بیا ووایو تفصیلا دا که زه زوم کوم یو پکچر تاسو کله زوم کوئ ډېر زیات تاسو ته به کې خانې ښکاره شي د هرې خانې ته یو پکسل وایي نو که غواړئ پکسل باندې میجر کړئ نو پکسل باندې هم ته کولی شئ دا څنګه کې ځان لپاره میجرمنټ د دې واخلي اوس ګوره دغه سره پکسل راغی یعنې که زه تغیرات راوړم 2-3 پکسل یا 4 پکسل تغیرات راوړم په پاراګراف کې یا بل څه کې هغه به ډېر یو کم اندازه وي هر زیات کم اندازه به وي چې بالکل تاسو ته معلومیږي هم نه 4 پکسلز اندازه هیڅ معلومیږي به نه تغیرات به نه راځي کې اډنټیشن مې ورته وویلې چې فرست لاین کې څومره راوړله پر مثال 4 راغله ګورئ دومره اندازه راغله مخکې به څومره راتللو 4 پکسله شول هغه مخکې به یو موږ ورکولو 1 انچ به هغه راتللو که دلته هلته ما ورته میجرمنټ کې زه سانټي میټر کوم بیا به 1 سانټي میټر راځي 4 سانټي میټر به بیا راځي ځکه 4 مې ورته ورکړل نو دا رب شول چې څومره رب کول غواړي نه غواړي هغه کې مو فرق رافرق نو دې نه تاسو خپل پروګرام سیټینګ کولای شئ او دا میجرمنټ اندازه ده رولر دی وی یا نه دی وی سټرس بار دی وی یا نه دی وی څومره زوم کوي څومره زوم اوټ کوي هغه دی په واسطه باندې خپل کولای شي دا هوم منیو دا ویو او دلته راځو فایل منیو لکه څنګه چې انوري فایل منیو به طویل وي هغه شانته هو به هو دا فایل منیو ده نیو په واسطه باندې څه کیږي نو فایل منګه اخلو شارټکټ کنټرول پلس ان ده کنټرول پلس ان څنګه ده چې زه کنټرول ان کلیک کوم او دلته راسم سیو مطلب دا چې دا ماته سیو کوم ځای کې د سیو کول غواړم سیو باندې مې کلیک وکړم دا ما اتوماتیکلی چې مخکې مې کوم ځای کې لیکل کړیو دا په هغه ځای کې سیو شوی وي دا وګوره هغه لیکل چې ما کړی ول مخکې هغه ځای کې سیو شو که زه غواړم چې دا فایل چې ما سیو کړ دا زه په یو اس بي کې سیو کوم یا بل یو فولډر کې سیو کوم بیا به زه راځم سیو اس باندې به کلیک کوم کوم ځای ته راځم سیو اس باندې به کلیک کوم سیو اس خو په کوم فارمټ کې غواړئ چې سیو کړي صرف نوٹ پیډ کې غواړئ دی کوم فارمټ کې ستا فکر زه ته چېرته سیو کا هم دې فارمټ کې دی هم دا ټیکس میکس چې ما ورکړم ساده کوی مراته کنه په ډیسکټاپ باندې راته سیو کا هم دې فولډر کې یا ډاکومېنټس کې راته سیو کا خو نو مې ورته چینج کا نو مې چې کا سیف ډاکومېنټ هغه ستاسو مرزي چې اپلیکیشن دی لیکلی دا ټاسک دی لیکلی دا یا اساینمنټ تا ماته لپاره کړی یا نورو ځایونو کې دی کړی دا که نه نو تاسو چې کله دا شیزونه برابروئ هماغه نوم ورته سلیکټ کوه یوه دې باندې کلیک کوه دا به کېږي سیو اس او سیو مطلب دا ده چې کله تا یو فایل سیو کړه او بیا تېر کې تغیرات راوړي بیا په هغه نوم باندې نه سیو کېږي نه په هغه ځای کې سیو کولی شي ته مجبور یې بیا سیو اس وکړي سیو اس په نورو فولډرو کې په نورو نومونو کې هم ډیسکټاپ باندې هم دا فایل سیو کولی شي ته ساده صفحه هغه راته سیو کړه اساینمنټ پر باندې چېرته ډیسکټاپ باندې راته سیو کړه فایل به هماغه خو همدا فایل ته څنګه سیند کېږي سیو کېږي د یو ورډ پیډ د نوټ پیډ په فاست شکل باندې سیو شو ګوره ساده لیکل شو هغه کوم فارمټ ډیزاین چې ما ورکړی پکچر هغه ورنه ختم شو دا مې د کوم ځای نه سیو کړو دا مې د سیو اس نه سیو کړلو
بل دې پسې د فرنټ ده فرنټ مطلب دا ماته فرنټ په کوم پرنټر باندې د فرنټ کما څومره کافیان یې ونه ویستل غواړئ څو پیجز دي صحیح ده د دې ګوره څومره پیجز غواړئ که نه مختلف قسمه طریقه کار دی فرنټ به انشاءالله زه به تاسو ته وایم مکمل دې باندې ضرور دا ډېر زیات امپورټنټ ده اکثره که تاسو دا د فوټوشاپ د دوکانونو والا وګورئ د فوټوسټیټ موټوسټیټ چې کوي نو هغوی ټول کار د فرنټ سره وي نو دې کې تاسو ته انشاءالله خبرې کوم نو ډېر به پکې ماسټر کولی شئ ځینو کې پیج سیټ اپ پیج سیټ اپ ماته څه دا کوم پیج چې دا لیکل چې دي دا ماته په د پیجونو مختلف قسمه ډیزاینونه دي مختلف قسمه سایز راځي یو ځینې دي واړه دي ځینې دي غټ دي ځینې دي بیخي غټ دي زه غواړم چې دا نن سبا چې کوم نړۍ کې استعمالیږي او فارمل کوم سایز د هغه A4 ده سکولونو وار څه کې د A4 ده پر ما لیکل A4 کې داسې راځي سنډې به دومره خالي وي او نور منځ کې به لیکل راځي لیټر غټ او اوږده هغه فاڼه وي ډېر اوږده فاړه دي کې به دا شانتې لیکل راځي بره تاسو ته درښایي A3 کې به دا شانتې راځي زه بس وکړم A4 به ورته سلیکټ کړم بیا ورته وایم چې فرض مثال لینډسکیپ وي که پورټریټ وي لینډسکیپ مطلب پرته لکه ختم کارټونه مارټونه که تاسو لیدلي وي یا د واده کارټونه وي دا ټول شی هم دې کې راځي لیفټ نه یې دې اندازه څومره اوس ګوره دومره ده که زه ورته وایم چې لیفټ نه لږ سپیس ورکړه ځکه زه غواړم دا دې ځای کې سټیپلر کړم 3 کړه وګوره دې ځای کې ته کولی شې سټیپلر ورته ولګوې 2 یې که لږ په کم راشي رایټ نه وګوره فاصله یې څومره ده زیاته ده ته یې کمولی شي 0.5 یې کوه یو 0.45 کوه وګوره څومره فاصله یې کمه شوله دا شانتې لاندې ټاپ پرې خوانه کموي که زیاتوي زیرو مې کړه اوس بټن که ته فرنټ وباسئ هوبه تاسو سره فرنټ همدغه شانتې اوسي هېڅ فرق به یې نه وي بر سر نه شروع کېږي هېڅ فاصله به نه لاندې به لږ فاصله ورکول کېږي پرنټ پیج نمبرز راولي که نه راولي نمبر پیج کې که نه بس خلاص پیج نمبر مطلب دا نه چې کوم پیجونه نمبر ما ورکړی هغه ورسره راولي که رانولئ صحیح ده چې کله پیج راولم که لاندې ورسره نمبر وکړي شماره اول پیج دوم پیج دا پیج دا پیج دا پیج دا شیونه که نه اوس ګوره دغه زما چې کوم پیج سیټ اپ وکړه دا کومه صفحه چې وه دا ما ځان ته برابره مې کړله په کومه اندازه مې برابره کړله A4 سایز مې ورکړه نور اندازه د رایټ لیفټ نه چې زه کومه لیکل کوم ګوره دا دومره شول دا لیکل د رایټ نه به تر دې نه دا لیکل کېږي نو دغه شان تاسو کولی شئ چې په خپله اندازه باندې نو دا اوس وګورئ پیج سیټ اپ برابر شو مخکې به وره ما سره څومره اندازه وله دې خوا نه به څومره کېدل اوس څومره کېږي بیا راځم پیج سیټ اپ ته ګوره زه ورته اندازه دې نه بیا برابروم د خپل پیج زه ورته وایم چې رایټ خوا نه یې څنګه کوه رایټ خوا نه به ځم دا یو کا یا بیخي 0.9 نیمه انچ که راته 0.5 یې که او له لیفټ نه یې هم راته 0.5 که 0.5 دا زه اوکې کوم اوس تاسو خپل لیکل وګورئ دا اندازه وګوره او دا اندازه وګوره لږ زوم آوټ کړه به تاسو ته ډېر بهتره معلومیږي هم لیدلو مخکې زما پیج په کوم ډیزاین په کوم سټایل کې په څومره اندازه کې او اوس زموږ پیج چې کوم ده هغه په کوم اندازه او په کوم ډیزاین کې راغللو دا و د پیج سیټ اپ د خپل کوم پیج چې د هغه ته اندازه برابروي د هغه سایز برابروي سینډ ان ایمیل مطلب دا چاته په ایمیل کې لګي چې انټرنیټ سہولت در سره موجود وي آوټلوک په واسطه باندې لګل کېږي هغه د ساده ایمیل باندې کېږي ساده ایمیل به خپل ایمیل اوپن کوي په دې غږ نه به ته لګي ډایرکټ دې نه باندې لګل کېږي خو دې نه طریقه کار لري آوټلوک په واسطه باندې لګل شي اباوت ورډپیډ مطلب دا چې ورډپیډ په اړه باندې معلومات ورډپیډ مایکروسافټ وینډوز ورژن یې دا 6.3 دا نور مایکروسافټ 2013 کې راغلی دا هر سیستم چې دا مکمل دي چې دې په اړه معلومات دي مایکروسافټ لایسنس کې اخلي ټرمز نور شیزونه چې کوم دي هغه دي چې ورسره موجود دي ورپسې اخیری لاست اپشن زمونږ سره ایگزیټ ده ایگزیټ ما تاسو ته اول ویل چې کولای شي د الټ 4 په واسطه باندې تر ایگزیټ شي او دا شان دي ایگزیټ باندې کلیک کړئ هم تر ایگزیټ شي دا زمونږ هغه مکمل کمپلیټ ورډپیډ دا شارټکټ کیز چې دي کوم دا ما تاسو ته ویل ډیز دات امپورټنت دي دا ان شاء الله زه ته په دا ما اپلوډ کوم لاندې په ډسکرپشن لینک کې دا پراته وي ډسکرپشن کې ورسره دا پراته او نور کوم ویډیوز دی هغه هم در سره وګورئ دا درې ما د ورډپیډ ویډیو دا هم در سره وګورئ ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو کې مې ملاوي کو سره او السلام